د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مسؤلینو د اسلامي ارزښتونو د پالنې، میرمنو د حقوقو خوندیتوب، د قومي او ژبني دښمنیو حل، د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د ټولنیز اخلاقي سمون لپاره د ټاکل شوې پالیسۍ پر اساس د ټولنیز سمون په موخه کړنې ترسره کړي دي. د امر بالمعروف محتسبینو په دې اونۍ کې د میرمنو د حقوقو اړوند 10 بېلابېلې قضیې حل کړي دي چې په دې قضیو کې 11 د کورني تاوتریخوالي، 15 د میراث، 4 د غیر شرعي نکاحګانو، 15 د ولور، 3 د نفقې ورکړې او پاتې 2 د طلاق قضیې حل شوي دي. محتسبینو په ټولنه کې د قومي او ژبني تعصباتو د مخنیوي او د یووالي روحیه د پیاوړي کولو لپاره د هیواد په کچه 7 لویې دښمنۍ او 11 وړې شخړې حل کړي دي. دغه راز د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو په ټولنه کې د ناوړو دودونو د مخنیوي، ټولنیز عدالت د تامین او د خرافاتو د مخنیوي په موخه 6 تنه کوډګر نیولي او د شرعي پریکړې په موخه عدلي او قضایي ارګانونو تور پیژندلي دي. همدارنګه د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت محتسبینو په بازارونو کې د سود، احتکار، ترازو کې د کموالي، د تاریخ تیر او بې کیفیته موادو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه له سوداګرو او هټیوالو سره 50 اصلاحي ناستې کړي دي. او وروستی خبر دا چې محتسبینو د عامه ذهنیت د سمون له اسلامي نظام سره د همکارۍ او په ټولنه کې د معروفاتو، اقامي او منکراتو د مخنیوي په موخه له دیني عالمانو، قومي مخورو، امارتي مسؤلینو او ځوانانو سره 150 اصلاحي ناستې کړي دي. مولاي صل وسلم دائما ابدا